پیغمبران دي ټولو کې اوله مرتبه کې نبیین دي پیغمبران. دا هغه خلق دي چې الله پاک د خپل رسالت او د پیغام دپاره دا خلق الله انتخاب کړي دي. او صدیقین بیا د دې نه لږ ښکته مرتبه ده. صدیقین او انبیا کې دومره فرق نشته. هغه فرق دا دی چې دا صدیقین کې چې کوم خویونه وي دا په انبیاو کې هم دا خویونه وي. اصل کې دا نبی په اصل کې صدیق وي اوله کې، نو بیا الله پاک د نبوت دپاره انتخاب کړي. اوله کې دا انبیا هم صدیقین. صدیق وي هغه هر هغه چاته ویلی کېږي چې هغې کې سالم عقل سالم فطرت وي، په هغې کې سوچ سمج فکر تدبر دا پکې ډېر وي. همیشه دپاره د سوچونه کوي، فکر کوي د الله د دین په باره کې او دارنګې د کائناتو په باره کې. دې کې د فکر ماده ډېره وي د صدیق. خو دا صدیقین خلک په دوی کې الله بیا راولګېږي یو د نبوت دپاره انتخاب کړي. نه دا پورته مرتبه والا خلک دا صدیقین. دوی کې لکه دا علماو داسې مثال ورکړی وي لکه د ګلابو یو ونه وي یو بوټی وي، په دې کې ډېر ګلابونه وي. نو الله پاک یو سړی راولګېږي دغه یو ګلاب ته نه وش کوي، یو یې خوښ شي هغه ته نه بیل کړي. نو دغه صدیقین په حقیقت کې الله رب العزت د دوی نه دا نبیان غوره کوي. د صدیقینو نه یو سړی د نبوت دپاره غوره کړي. او دا نور صدیقین بیا سم د لاسه د دغې نبي دا دعوت ومني، دا چې پورته شي او خلکو ته دعوت شروع کړي. او د ده په څنګ کې چې څومره صدیقین وي اول دعوت قبلونکي انسانان دا وي، ځکه دی مخکې نه سوچ و فکر والا انسانان وي. مخکې نه د دوی په فکر کې دا وي چې د بت بندګي نشته، لکه موږ چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې ویلو. او دارنګې د غیر الله بندګي نشته، فطرت یې سالم وي، عقل سالم وي. مخکې نه دوی ته ګمراهي نه وي خوښ. خو داسې څوک نه وي چې دوی ته ووایي چې الله رب العزت دا ووایي. نو یو کس پیدا شي نو سمدس لکه پتنګانو په شانت دوی ترې نه چاپېره شي سمدس. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما هر هغه چاته دعوت پیش کړی دی هغه لږ ودرېدلی دی، لږ سوچ یې کړی دی چې ودرېږه وبه ګورم چې دا ستا دعوت صحیح دی که نه دی. یوازې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه کس و چې ما دعوت ورته پیش که ده پکې تردد و شک ونه که، دا یې ونه ویل چې زه به سوچ وکړم سبا به شي بل سبا. سم د لاسه زما دعوت قبول کړ. خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام سم د لاسه دعوت قبول کړی و، هغې ته ویل کېږي الصدیقة الکبرى، ځکه هغه هم سم د لاسه د نبي علیه السلام دعوت قبول کړی. نو صدیقین دغسې خلکو ته ویلی کېږي.